په سیمه کې د ونیو خبرونه درته زه مرسل حکیمي وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي امارات رئیس الوزراء مولا محمد حسن اخوند د روغتونو له کبله د څارویو د تلف د مخنیوي په موخه 50 میلیونه افغانۍ بیړنۍ مرسته منظور کړه. وروسته له هغه چې د سختو روغتونو او ډیرو واورو له امله د هیواد په 5 ولایتونو بلخ، جوزجان، فاریاب، هرات او بادغیس کې د ګڼ شمېر هیوادوالو د څارویو د تلف کېدو او یا د تلف له خطر سره د مخ کېدو راپورونه ترلاسه شول، دغه پریکړه وشوه. افغاني سري میاشتې د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو یو بله ډله هم په پلازمینه کابل کې د درې خصوصي روغتونونو ته د درملنې په موخه ور وپېژندله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د ملي مشر قربان قلی بردي محمدوف سره پر 2 اړخیزو همکاریو خبرې کړي. د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفي خبرداري ورکړه چې که د رسنیو خزینه کارکونکي د تلویزیون په پرده او مرکو پر مهال خپل مخونه پټ نکړي، ښایي د طالبانو مشر پر رسنیو کې د ښځو په کار تولیز بندیز ولګوي. دغه خبرداري د رسنیو د ملاتړو ادارو له لوري غندل شوې. د پاکستان ملي اسمبلی نویو غړو نن پنځشنبه د خپلمنځي ناظریو او شعارونو په منځ کې د لوړې مراسم ترسره کړل. دا مراسم له پلان شوي وخته په 1 ساعت ځان پیل شول او د قومي اسمبلی اوسنی رئیس راجا پرویز اشرف د پارلمان نوي غړو ته لوړه ورکړه. د ریپورتونو له مخې د غزې شمال کې د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره تر 100 ډیر راټول شوي فلسطینیان وژل شوي دي. فلسطیني رسنیو د روغتیايي چارواکو له خولې لیکلي چې اسرائیلي ځواکونو پر راټول شویو خلکو ډزې کړي.